د دې خبرو نه چې دا شی ته بند کړي وروستو نو دا یې به د تا تعالی ووایم نو سر له به ټک ورکړي د آخري مصره به وکړو د آخري مصره به وکړو د بختور سړي به غټه ښځه وینا راځې به کله ووایه حالونه چې نه کې دغه شوګر یې د بلډ پریشر هم دی نو کله ناکله دا چې لږ غوندې یوه ټیک وکړي که نه خو بس غوسه خو یې تاسې وړئ که نه غوسه یې موږ خو ډنګوري ورسره ته موږ د هغې نه ځان ساتو موږ وایو چې او صنوبر وي سوداګره غوږ ماته او چې خبر د کوم د ګل د زرو زیرنو. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو لیدونکو. نن د مارچ 19 نیټه او کال 2023 دی او ورځ د اتوار ده. د ډېرې مودې نه زما خواهش و او ستاسو فرمایش و چې د پښتو موسیقۍ یو ډېر لوی نوم چې ستاسو مخامخ ناست دی چې په مولا عبدالوهاب باندې یادېږي د سره خبرې اترې وکړو. دا الله پاک دی باچا صاحب حضر باچا صاحب خوشحاله ساتي او اخونزاده جابر خان صاحب د الله پاک خوشحاله ساتي چې د دوی په برکت باندې زموږ دا ملاقات نن یقیني شو. بیا د دوی برخوردار احسان علي صاحب موږ له مینه راکړه او زموږ درناوی وکړو او راسره زموږ د تیر روازونو زما ښی لاس چې دی محمد عمر مومند صاحب هم. استاد اسلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ خیر دی جی. جی اسلام خو پیژنې که نه؟ او جی ښه پیژنم ما سره ریډیو کې ټوکه زنګ افسر دی که نه؟ څونه وخت نه څونه زما یو کار دی که نه چې رښتیا خبرې که نه رښتیا نو زه درته لکه زه ستا پتنګ یم ستا اواز مې ډېر زیات خوښ دی. صحیح ده. او زما چې په ریډیو باندې پروګرام وي که نه ستا سندرې خو موږ سره په ریډیو کې دومره نه دي خو بیا به مې یو نه یو پکې خامخا غږېږي. صحیح ده. او اوس مې تماشه شروع کړې ده د تیر روازونو یو ورکوټ غوندې لږ غوندې یو په وخت ورکوو پې کې د میداني سندرې غږو. په دې ټولو به خبرې کوو. دا کتونکي دا غواړي چې موږ ته دا پته لګي چې د عبدالوهاب استاذ د کوم ځای دی کوم کورنۍ سره تعلق دی. نو نوم خو ستا عبدالوهاب دی د والد صاحب نامه؟ او جی د عبدالخالق کاکا دی. عبدالخالق کاکا همغه چې لږ ریډیو کې راته ویلي وو که نه. او د کلي نامه؟ کالو خان دی. ښه هغه کالو خان چې د دکړو اواز یې وي رسي کالو خان. رسي کالو خان ته بلکل. کالو خان کې ستاسو کورنۍ چې ده نو د مولیانو ده؟ او چې زمونږ کورنۍ خو د مولیانو ده. زمونږ جومات زمونږ خپل دی. زمونږ پې دې خلکو ته پته را چې امام پکې زما رور دی او د دې نه مخکې مې نیکه چلېده رونه به مې چلېده. اوس مې پکې م رور دی چې د هغه نورحق استاد نوم دی. نورحق استاد. نورحق استاد. داسې چې ته داسې علمي کورنۍ سره او د عالمانو کورنۍ سره تعلق لري د موسیقۍ ته راتګ ګران کار نو؟ نو ګران کارو خو زه چړوک وم نو زما دې شي سره ډېره غټ شوق و. نو زه به ګرځېدم د حجرو کې به میله سو نو د هغې نه یو شپه دې کلي کې کمرو راغلی وه. کمرو جان؟ نو زه هغې سره چاودرولم دا ټپه مپه به م پټي کې کوله که نه. نو هغه جي هغې سره ما پروګرام وکړو او بیا هغې وې ما سره لږ شه هغه وخت د ډېر خبره
زوار بابا نوم یې خدای پاک دې وبخي چې سورپوش وکړو ډېر ښه سړی و هغه ورته ویله د ناوړو دا خو مولان دي را خلاصېږي شغل له دې هلکانو څخه تا څخه ودرېدو نو د هغې نه ورو ورو ووتېدم نو بیا به داسې د شیره غونټه ګیر پیرکلو ته تلمه بیا د هغې نه نواب علي خان صاحب زمونږ د دې علاقې و ډېر ښه افسر و چې جواب یې نه و په دې ریډیو کې و او یو تاسو خدای دې وبخي ما ته پته نشته نو هغه نواب علي خان صاحب زه وغوښتېدم نو انټروی به موږ ورکولې نو زه به نه پوهېدم احمد ګل به هم نه پوهېدو موږ ټول به یې غوښتو دې کې پکې یو 4-5 میاشتې به موږ تلو راتلو نو زه او حیدرخانو او شکیل نازو او الماس دی موږ په یوه ورځ واغېستو نور یې وانغېستګي نو دې یې بیا د موږ نه وروسته واغېستېدو او د 5مې شپه وه نواب علي خان چې ما ته داسې وکاته زه خو هلک وم او اواز به هم پخه هغه به ښه لګېدلې نو هغې شپې له یې پروګرام راکړو او بیا لکه جیب ته هم لاس کړو ما ته یې وی چې ته ما سره خو ملګرې شتې وی کمره ځان له ونیسه دکه مینه را باندې وکړه که نه ښه سړی و که نه ډېر جنتي سړی و نواب علي خان صاحب هغه ډېر لوی خدمت کړی دی محمد خان صاحب نواب علي خان صاحب ارباب عبدالودود صاحب لایق زاده لایق صاحب د رحمان صاحب د الله پاک وبخي د دې ډېر لوی خدمات دي خاص کر د موسیقۍ په دې میدان ښه نو ریډیو ته خو تا د ریډیو خبره شروع کړو نو د ریډیو خبره به کوو چې امتحان دې ورکړو پاس شوې نو ډومبې دې څه ووې ټپه دې وکړه چاربې ته دې ووې ډومبې مې ټپه وکړه او بیا مې چاربې ته وکړې بیا مې یو لوبه ووې درته یاد نه دي یاد دي ما ته چې ما اوس ودرې نو 2 شپې به زه تا ته هغه شی وایم چې بیا به درته میاشت کې نه وایم لکه اوس مجلس کولی شي عمر دې څومره دی دې وخت عمر خو مې جي کم دی عمر خو مې 15 کم اتیا کاله دی دوره نه دی ښه 15 کم اتیا کاله دی لږ دی که نه لا لږ دی لا خدای دې یو 15 اتیا نور هم درکړي په سره د روغ صورت چې حسن علي در باندې تنګ نه شي که نه ښه نه هسې کمې کمې لوبې دې ویلې وي په وړومبۍ لوبه دې په دې ډوکه مه وه چې لږې به دې اورېدونکو ته په وړومبۍ مسافره مولا د خپل وطن ته را وله مینن خدا بیا سجینکو فلم ته مخکې ده او دویمه لوبه مې دا ویلې وه پکې د رڼو اوښکو سیلابونه راځې به کله ووایه حالونه دا جي په 2 راګڼو کې ده تاسو خو پوهېږئ پې خو دا ځکه دې خلکو ته وایو چې دا د مصرعي ده خو په مخ مې ځي د رڼو اوښکو سیلابونه او دا خو راځي بکلا وای حالنا راځي بکلا وای حالنا په مخ مې زی درنو وخت سیلابونه راځي بکلا وای حالنا راځي بکلا وای حالنا دا راته وې دي کې د سره د سازیان سو ګډه ردا د ماډي راخو دا جی شربګنج مالا دا سازونه راوستو ما څه خبره ده حسین خدای دې وبخي
رضیت حسین موسیقارو بالکل او د نورو نمونه نه شیرافغان سازم موسیقار او دکه او شیرافګنج به زما کامپوز کو رضیت حسین به خو رضیت حسین به ډېر کول تاسو ته خو یاد وي ناست به نه وی ورته رضیت حسین او رفیق شینواري او هغه بختیار رباب پیچې هغه به زما یو دوه کامپوزه کړي نو دکه سې حالات ټلویزیون ته دا راته ووایه چې خپل اواز دې واورېدو که نه په ریډیو هغه وخت کې د پلار ژوندی و پلار مې ژوندی و لږ نه مړو مړو رونه دې څو دي رونه مړه دي له خیره تللي دي نوکران دي هلته نه سلطانه مشران دي که مشران مشران نه نو چې تا ستا دا سندره نشر شکو نو دې کلي کې درته خلکو څه وایي چې رالې نو ښه خوشحاله و خلک ښه خوشحاله و په پنکار کور خلک هم خوشحاله و کور خوشحاله و خو چې کوم رونه هغه دي پېژندل عالمانو نو زه یې لږ والو ما لږ معمولي غونډه کې والو دا شعر هله لږه توره کړې په لختو مختو دارې څه چلو کو خو منې کېدې نه او ما ورته ویې دا زما کار دی مې تاسو په مړو کې کار کوئ زه په ژوندو کې کوم نو هغې وي دا ته څه وي مازغرې خراب شوي ساز دې کوم زده کړی دی که نه ساز رباب پر راته راله خو دا یو 13 کاله وشو چې ټي وي ته تللی یم نو بیا ما نه ده راغلی اوس د سره رباب شته او چې په صندوق کې مې سنبال ایښی ښه بیا دا فنکاران دا ډلې ملې جوړې کړي ستا ډله وه او چې زما خو ډلې یو 15 کاله ثوابۍ کې وه او یو 4 کاله مې د شوې اډه کې وه او یو 9 کاله مې پلي ربي ته مخامخ ډله وه نه نو چا سره به څوک به د سره په دې ډله کې ډله کې به زه وم پلي ربي دې سازیان به وو مهلس له به شپې تلو که نه او د احمد خان سره عظمت ګل سره پېښور کې مې ډله وه عظمت ته مخامخ و تا به خپله ډله وه ما خپله ډله سازیان به ما عظمت به یو ځای تلو وزیرستان ته لرې لرې علاقو ته او احمد خان لاله دې خدای پاک وبخي او ټول مریض وبخي هغه ما سره بس صرف 2 ځله میدان کې یو ځای شو یو ځل پېښور کې د ریلوی ټیشن کې هم دروازې مهلس کو نو ما سره یو ځای شو او یو ځل د ترکۍ رشاکۍ کې یو غمېدلی سړی و هغې راوستو نو زمونږ ډله جدا و هغې جدا و دا را سره مجلسونه دي میر احمد شاه استاد سره میر احمد شاه لالا سره خو مې ډېر کړي دي حبیب نور سره حبیب نور سره مې وزیرستان کې یو 3 شپې مهلس کړی دی او عظمت دی او مونږه دا ګلخانې هغه وخت ژوندی و نه هغه مونږ به کول مهلسونه تا کیسټ هم ډېرې ډکې کړي دي نو ډکې کړي خو په کیسټو دکانونو کې خو اوس نشته خو ختم دی نه دغه ورله سره شته یو اس بي کې ما ډېر پیدا کړي دي تا یو نسرین د کسه دی سره نسرین سره مې ټولو نه مخکې کې راغلو ما 2م لمبر کې شیرباز خان زمانه کیسټ دلته کې وکړې 2 د وحید ګل نه زمانه دی پسې نسرین نه سره واچول نو په پېښور کې دی بالاخانو کې په سازونه یې راوستو موږ به مجلسونه کول نسرین څوک وه د کوم ځای وه یاره اوس دا ماته خو هغې نه ما تپوس کړو نو هغې موږ د ممند یو اوس یې چې ما ته ریښه ویلي که درو بل د چا سره برغیزه سندره ویلي ده د ریډیو کې یا ټي وي کې په څه کې ریډیو کې یا ټي وي کې برغیزه ویلي دي او هغه جنۍ سره مې ویلی خدای نوم مال نه دی دی بام خیلو وږمه وه که نه پوکراج سره مې ویلی پوکراج سره په ټي وي کې که نه او کمرو سره مې کمرو جان سره خو ستا ډېره زبردسته ټپي ستاسو ډېرې مزېدارې دي دې دوران کې خو دا بیسکوپونه هم راغله که نه فلم ملم ته نه تللی نه فلم ته چا درته ویلي نه دي که نه چا ویلي هم نه دي بله خبردار سرپه دې پرې نه کوله اوس په هم نه هیله نه کوم اوس کولی شي بهیله او کولی شم ته دا ور بند کړه بیا یاره ما چارې راشي دا ور خیر بوډه که بوډې ته سړی هسېړه مې زه راته معمولي غونه کې وایم او صنوبر وی سوداګر غوږ کماتا او چې خبر د کوم د ګل د زر زیرنو او چې د چا د لاندې شي بیا داغه شي
او اوس به کما درته ټوله کیسه تېره زړګي له ډاډ په خپله ورکما او کنه یا مدام به څوک ډاډه کوي رټلي زړونه نیستی مې رنګ د مخ بدل کا اشنا سړی په لاره ځي مخ پټوینه او د دنیا سر دورانی دوده کم عقل خلق پی بنگلی و دان بینا یا پا مخ کی زما پرست گورم خلقا لما دل سر میں پاتشا پوئے گی واہ جا والی نا چسو شم پلالم بالکل لبی لار انشاءالله ته زامن دي سودي زامن می مال خدای درې دي نامي سدي یو خو د سنلي یو دي سنلی دی د بل امیر نوم دی د بل دلرب نوم دی خو غاړو ما دی شي ته نه پرېږدي دقه مې سوال ویلي وکړئ ورته سوال وکړئ ورته نه واوړئ ها او که دا راته ووایه چې د سټیج پروګرامونه دې م کړي دي او چې رسټیټ مې هم کړي دي ډېر مې کړي رسټیټ څه دې جوړ کړل ته نه خپه پې په دې نه خو زه په خوشحاله یم پې بس زما خپل ژوند خوشحاله دی پیړه مې خوشحاله دی وخت څنګه تېرېږي او ښه تېرېږي له خیره بچي دې خیال ساتي او ښه پخ دي ساتي کنه. او زه اکثر دا ملګري دي خفه کېږي نه بعضې خلک داسې راشي چې هغه ډېر کمزوري که نه نو هغه چې زه ورکړم نو بس کمنټ کې راځي چې حکومت له پکار دی حکومت له پکار دی حکومت له پکار دی نو ولې دوی ټمبم جوړ کړی حکومت له کشمیر سره کشمیر آزاد کړو هندوستان سره جنګ کړو دوی خو موږ خوشحال کړي وو هسې مثال خبره دا مې د ټوکو نه وګورې نشي ما خو زړه مرګتیا دی رانه د ازادي مو ده که نه دا ټوکو خبرې کوو ښه ښځه دا به کېږي دا راته ووایه بار بل ته خو نه تلې نه جی بار اجله تللی ما او ماشاءالله. مریله اجله حج دې کړی دی؟ او بار نه یم تللی ښه بار ته چا نه یم او دغه د سنلیزو مور خو ټیک ټاک ته کنه نه جی زما ته دک تکلیف دی هغې ته د ملا نه ښکته په خپو کې ډېره بې مجاله ده او ډوډۍ موډۍ موږ له نورې زنانه منع پخې انګین دي زمون له ودونه کړی او چې درې وړله مې انګین د ته د لور په شان ته ګوره او خو د پلار په شان به ته ګوري او دا خبره ها دا سنلی مور چې دا نو هغې ته مې وایي چې انګین ته د لور په شان ګوري نو په دې کې مام ګټلې ده په ایمان درته وایم صحیح ده نو دومره قدر عزت کنه چې څه ته به کښېنو هله به ستا کېږي او دا خبره ټیک ده شوه که نه او ها بچو کې خو شوق نه لري دا سنلي زما خیال لږ لږ شوق حسن علي ښه شوقي دی ښه څیزونه او ښه زما سور نه هم ښه مایره دی ها خو زه یې نه پرېږدم ورته وایم ما پکې کومې بنګلې جوړې کړې بله دا خو شوق دی که نه نو شوق یې دی خو ګوره دې مولا کې عبدالوهاب استاد ستا ټوله دنیا پېژني دا خبره ده دا ستا خپلوان مثال خبره ده دوی به څوک هم نه پېژني پاکستان نه ټول چې دنیا کې څومره پښتانه دي تا پېژني څه وې د فنکارانو نن سبا ډېر ګډوډ حال دی فن نشته ودونو کې ټنګ ټکور نشته ټي وي نشته ریډیو نشته ګوټ چاري دی نشته تاسو نشئ کولی مثال خبره ده چا وی یو کس وی دی ځان له دوکان وچې د ځان له دوکان احمد ګل غریب په دې عمر کې دوکان بدان له پسا چي هغه سره ما خبرې کولی
مې بچي د سره لاس امداد نه کوي مې بچي مې په خپله بال بچیداره دي هغه یې دیاړي کړي ماله راکړي کړو د خپلو بچو ګران وخت دی که نه ستا وخت ښه تېرېږي عبدالوهاب ستا سره خبرې خو ډېرې زیات خوند کوي که نه نور دې نه تنګوم ښه جي ټیک شوه خو که پروګرامونو له دې راغواړو راځې به که بالکل به درځم خو چې کړي که نه وخت به خبره ذات راکړم نه 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 خو وایي خبره الله دې ډېر خوشحاله لره او مونږ ته هم دعا کوه او دې پکې راوله بچي راولو دې سره خبرې کوم الله دې خوشحاله ساته که نه الله دې د بچو په خوشحالو باندې موړ کړه او د فن دا پیسې دې خدای میراث دې پرېږده الله دې ثواب ساس او بس ښه ژوند دې تېرېږي ماشاءالله دې لږ ټایم کې ما ته پته ولګي چې حسن علي ستا ډېر زیات خیال ساتي او تا خو یې همداسې کېنم هغه بوتلی و د واده زلمې درنه جوړ دا خبره ده نه اسلام صاحب یو خار دی قیمتي سړی دی دا بالکل یاره چې ته ورته قیمتي وې زه ته یو څو خبرې ورسره کوم اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دونه لرې ځای نه راغلې او ټایم مو راکړو موږ دلته کې بابا له راغلې نو مور پلار خو لکه خپل اولاد دپاره ټول لکه منډې تړلې وښي او خپل دغه کې او زه یم چې لکه بابا زموږ دپاره ډېر زیات څه کړي دي او کې لا اوسه پورې لکه لګیا دی شکر الحمدلله موږ یې پسې باندې دغه کړي نه یو که موږ ګاډۍ غوښتلې ګاډۍ راله اغوستې دی لکه د خپل وخت نه لکه ډېرې زیاتې منډې تړلې موږ وښلي اوسه پورې له بس الله پاک دی ژوندی لري وخت کور کې خو جګړې مرګړې نه کوي که جنګ خو نه چې داسې نه کي او دغه شوګر یې د بلډ پریشر هم دی نو کله ناکله دا چې لږ غوندې یو ټیک وکړي که نه خو بس غوسه خو یې تاسې وړئ که نه غوسه یې موږ خو ډنګوري ورسره د موږ د هغې نه ځان ساتو بچې خبره وره داسې وخت راشي که نه اوس موږ نه تپوس وکړه موږ ویو خدای پاکه زما په ایمان واده کړي زامن دي دا م واده کړی دی ناست اوس یې م وامه پړکونه تې وامه دا دې پسې بارمان کې چې خدای دا نو څوک نشته چې ما ته وایي چې حسن علي دا کار مه کوه دا دې غلط کار داسې وخت په سړي باندې راځي او د پلار دا وال د پلار دا ډبول دا خو هسې نه وي که نه نو زما څلور زامن دي واده کړي دي ماښام پابندي د کور نه بار ته بلوځي وخت داسې راغلی دی لکه تاسو مطمئن شوق مو خو نه لري د موسیقۍ سندرو مندرو سره زما خو شته خپله شوق مې شته او داسې کله ناکله یوازې یم نو ځان سره څه ویم بابا سره کله ناکله چې لږ غونډه وکړم خو ښه وایي لږ غونډې د اواز داسې اورېدونکو سره داسې لږ ور مخامخ شه داسې مې لکه او زه څه ووایم مړه چې لږ غونډې چې بابا څه ووینو بیا بابا اجازت بابا ووایه او خیر دی بابا ووایه داسې لږ تاو شه خوا ته دغه په مخ مې دي درنو په مخ مې دي درنو اوښکو سیلابونه راځې به کله ووایه حالونه په مخ مې دي درنو اوښکو سیلابونه راځې به کله ووایه حالونه راځې به کله ووایه حالونه جانانه لاړې مسافر شوې جانان لاړې مسافر جانان لاړې مسافر شوې جانان لاړې مسافر شوې زما به اوښکې تر قیامت په مخزنه راځې به کله ووایه حالونه زما نوم زی جابر خان دی د کالو خان یم او استاد سره زمونږ تګ راتګ هم شته دی او دا خو یو ډېر د آیا عزت سړی دی ډېر دروند سړی دی او خلک یې ډېر قدر کوي او خلک ورته ډېر په درنه سترګه ګوري کالو خان اوسېدونکی یم د باسخیلو مالت اوس په خټ کې اوسېږو کالو خان خټ کې او تاسو هم ډېره زیاته بخښنه مهرباني چې تاسو دونه تکلیف وکړو رالی او موږ ته مو ووایي چې ملا عبدالوهاب صاحب بوزه ځای راته نه معلوم موږ سره پکې مرسته وکړه را مو وستی او د ده چې دې ټولې دنیا ته تاسو دا دغه پیش کو دا انټرویو نو دا هم زموږ دپاره د ویاړ خبره ده او موږ کالو خاني خو که څوک نه پېژني نو ویله که راته وایي به په دې ملا عبدالوهاب خو مشهور یې که نه نو دا ګوره زموږ یو خاص نشان دی زموږ د کلي ننګ او غیرت دی دا د پښتو موسیقۍ ولسي هنرمند عبدالوهاب استاد چې په ملا عبدالوهاب باندې یادېږي او تمه لرمه چې زموږ دا کوشش زموږ دا کاوش په تاسو خوښوئ موږ به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ او د دې انټرویو سره به زه د استاد جي نمبر هم ورکوم نو بعضې خلک یې که نه چې دعا سلام کوي مینه کوي په مینه خو پوهېږي که نه چې کوم خلک مینه کوي هغوی
دې سره یو عرض کوم چې بعض خو مشران دي اوس که نن وار وخت داسې ما ته یو سړي ګیله وکړه وایي یاره د شپې ناوخته راته چا ټلیفون وکړو که نه او دا یو تپوس او بل تپوس او بل تپوس او بل تپوس ښه ده دا ستاسو مینه ده د هغه سړي به مینه وي که نه خو لکه چې موزون وخت نه بالکل بنده ورسره خبرې هم کولی شي نو اوس نه د کیمرمین نجیب الله سره اجازه غواړو یا نری شمال د اوربل